کندهار نیش ولسوالۍ کې 15 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سرې وویشل سوې. مسؤلینو د یادې مرستې څخه موخه په کندهار کې اصلاح شوو تخمونو ته وده او پراختیا ورکول، د اړمنو او بېوزلو کورنیو لپاره د نوي اصلاح شوي ورایټي چمتو کول ښودلي. د کندهار د کرنې اوبو لګولو امالداري ریاست تر رهبرۍ لاندې د نارویژي کډوالو شورا NRC په مالي ملاتړ او د کرنیزو چارو امریت تر څارنې لاندې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې 15 تنه بېوزلو او اړمنو بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې وویشل سوې. د کرنې ریاست ویاند محمد حنیف اکمل وایي د یادې مرستې د روڼتیا، عادلانه او منظم ویش په موخه د کرنې ریاست اړوندو ولسوالیو مسؤلینو او د یادې مؤسسې د استازو له لوري یوه ګډه کمیټه جوړه سوې وه. یادې کمیټې لومړی د نوملیکنې لړۍ بشپړه کړه چې له مخې هر انتخاب شوي بزګر ته 50 کیلو اصلاح شوی غنم، 50 کیلو سپینه سره او 25 کیلو توره وویشل سوه. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې تقریبا 15 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکول شولې. دغه مرسته د کندهار د کرنې ریاست په هڅو باندې او د NRC په مالي ملاتړ باندې ترسره شوې چې د ناروې هېواد ده. عموما څارنه د کرنې چارو امریت سره کړې ده چې په نیش ولسوالۍ کې 15 تنه بېوزلو او اړمنو بزګرانو ته 50 کیلو د غنمو اصلاح شوي تخم، 50 کیلو سپینه سره او 25 کیلو توره سره ورکول شوله. ښاغلي حکمل زیاته کړه د یادې مرستې څخه موخه په کندهار کې اصلاح شوو تخمونو ته وده او پراختیا ورکول، د اړمنو او بېوزلو کورنیو لپاره د نوي اصلاح شوي ورایټي چمتو کول، د بزګرانو اقتصادي ملاتړ او د کمې مځکې څخه زیات حاصل ترلاسه کول دي. عموما د دغه لپاره مرستو لپاره موږ یو ګډه کمیټه جوړېږي تر څو هغه کمیټه لومړی نوملیکنه وکړي چې اوس مهال یې دا دی دغه کوم مرستې چې دي چمتو شوي هغه ورته وویشل شوله. هدف دا دی چې دوی عموما د خپل دغه تخمونو کې رواج چې د دې لپاره او دوی د بیا اصلاح شوي تخمونو څخه استفاده وکړي، اړمنو او بېوزلو کورنیو لپاره د نوي اصلاح شوي ورایټۍ چمتو کړي او د هغه تر څنګ د بزګرانو اقتصادي ملاتړ دی چې بزګران وکولی شي د کمې ځمکې څخه زیات حاصلات ترلاسه کړي. د یادونې وړ دی چې یوه اونۍ وړاندې د همدې سازمان له لوري په کندهار، سپین بولدک او تختپل ولسوالیو کې د 455 کډوالو بېوزلو کورنیو سره د 440 امریکایي ډالرو په ارزښت نقدي مرسته ویشل شوې وه تر څو وتوانیږي د خپلې کورنۍ اړینه او مهم ضرورتونه پوره کړي.